قبر په دې قبر کې مشران هم پراته دي کشران پکې هم پراته دي په دې قبر کې زمونږ پلاران هم پراته دي او زمونږ نیکونه پکې هم پراته دي په دې قبر کې ماشومان هم پراته دي بوډاګان پکې هم پراته دي په دې قبر کې باچایان هم پراته دي فقیران پکې هم پراته دي او په دې قبر کې الله اکبر په دې قبر کې پیغمبران هم پراته دي علما پکې هم پراته دي غټ غټ خلک د خاورو د ډیرې لاندې پراته دي او دا د انسان انتها ده لنډه قصه د انسان دغه ده لنډه د خاورو نه په خاورو باندې خاورو ته بس دا ستا درې ټکي قصه ده ډېرې خبرې مه کوه او دا د پورې خونوم نه کوي د خاورو نه خاورو ته د خاورو نه په خاورو باندې او چېرته خاورو ته سبحان الله دا خاوره نه زموږ دا خاوره او دا ورځ په ما باندې هم راځي او په تا به هم راځي ته زما دا خبرې اوري دا زموږ د جسم چې کله کېښودی شو په دې خاورو کې بیا څه وخت بعد راشه او دا قبر کولو که د کعبې په رب د قسم خورم که فرق دی وکړو چې د ده خاوره پکې کمه وه او د قبر هغه زړه خاوره کمه وه پته یې نه لګي دا خاوره دغه خاورې سره شي خاوره د خاورې سره ویلو شي نو څه فرق به پکې وکړي دا قبر په دې کې شهیدان په دې کې مجاهدین په دې کې نیکان په دې کې ډمان په دې کې فاسقان په دې کې فاجران په دې کې بې المازه په دې کې هر قسمه مخلوق دننه پروت دی په دې کې هغه خلک هم پراته دي چې په دنیا باندې دوکه شوي وو او موږ سره دا دي او دغه دي او په دې کې هغه خلک هم پراته دي چې هغوی د آخرت دپاره ډېر محنتونه کړي ځکه شاعر وایي القبر باب وكل الناس داخله فيا ليت شعري بعد القبر ما الدار قبر یو دروازه ده او په دې دروازه باندې به هر سړی ننوځي خو ارمان چې دا راته پته وي چې د قبر نه بعد به زما ځای کم یوي د قبر کې به ماته څه میلاوي علي بن ابي طالب رضی الله عنه دې ملګرو ته یو ورځ وی کله چې خلیفه و وی راځئ د مقبرې طرف ته ځو هغوی به د قبر خواله ډېر کوزه کې د خپل کور او ابو ذر غفاري رضی الله عنه تاسو اکثر ملګري به پیژنئ مشهور صحابي او ډېر زاهد عابد انسان د هغه کور ته څه ملګري راغلي وو نو چې کله د هغه کور ته رالو د هغه سره کېناستو په دې بیټک کې نو د هغه په دې بیټک کې یو منګی پروت و د اوبو یو لوښی ورسره پروت و او مجاهد خو نو نیزه غشي توره دا دیوال ته ځوړل نو د یو ملګري ورته دا ووایي زما د خویندو ته دا نصیحت دی چې دا ماشومانان غلي کوي د یو ملګري ورته دا ووایي ابوذر وایي دا کور چې د سړی پکې لږې خواري وکړي لږ سیټ را سیټي هغه نه خواري خو زه کوم شروع مې کړې وایي کوم ځای کې بل ځای کې مې شروع کړې هغه وایي که چې د بل ځای کور جوړوي وایي کوم ځای کې مقبرې ته لاس ونیوي هلته خواري شروع کړې هلته کور جوړوي ځان له وایي دغه حقیقي کور دی زما او ستا نو ځئ راځئ د خپل کور نه خپل کور له ځئ ګورئ